یعنی تر دغه د مخه په اسلام کې د خره د غوښو د حلالوالي او حراموالي حکم نو موجود، مګر دلته د حراموالي حکم وسو. دا حکم د اهلی خرو په متعلق او بارک دی. دغه خره چې د خلکو سره په کورو کې دي، خو یو هغه وحشي خره دي د هغو غوښې حلال دي. او په دغه ځای یعنی خیبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د متعې نکاح هم حرام کړه. د متعې نکاح هغه موقتی نکاح ده چې د معین وخت د پاره نکاح تړي او د وخت تر تیرېدو وروسته هر یو په خپل کار پسې ځي چې اهل تشیع یې تر اوسه پورې جایزه بولي او دغه نکاح پکښ کیږي. او په دغه ځای کې پر مسلمانانو د ټولو هغه حیواناتو غوښه حرامي کړه سوې چې څیرونکي داړي لري، چې هغه څلور تیره او اوږده نیشونه ولري. او همدارنګه د ټولو هغه مرغانو غوښه حرامي سوې چې د نور مرغانو د څیرلو د پاره تیرې منګولې لري. نو هر هغه حیوان چې د څیرلو د پاره نیشونه لري او هر هغه مرغان چې د ښکار د پاره منګولې لري غوښه حرام دي. دغه درې کاره د خیبر د فتح په وخت کې د صعب ابن معاذ د قلا سره حرام سو. يهودو به همیشه د خپل قلاو ساتنه او حفاظت کاوه. څوک نسوای ورنږدې کېدلای ځکه په غوښه وشتل. خو کله کله به د دوی ځینی چوپانان د پسو سره راوتل او پسونه به نږدې وقلاته ماړه کړ او بیرته بولاړه. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب سره ناس دي یو شپانه راووتی او څو پسونه راوېسته. مسلمانان د لوږې څخه ډېر په تکلیف دي، پسو ته ګوري خو د هغه غوښو په سبب نسی کولای چې هلته ورنږدې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل څوک دغه پسو څخه یو څه مشترا واستلای شي. یو د اصحاب کرامو څخه چې نوم یې ابو الیبس وو ویل زیرا ولم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل رای ولا. نو دغه صحابي قرار پناسته او سکیدلو پټ ورغلی ترڅو چې وبسو ته شور نږدې سو. په یو وار د خپل ځای څخه وغورځېدی او د پسو پر طرف یې وروزغستل. دغه نور اصحاب کرام وایي چې موږ ودته په تعجب کې سو. یو پسه پر استلاس ونیوي او یو په چپلاس او دواړه پورته نیولې و او رازغلي. دا سره رهدي لکه هیڅ شی چې نیوي ورسره. خلق په تعجب ورته ګوري. څو پسونه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه او ویل یا رسول الله دا یستا مهمانی. دا د صحابه کرامو قوت، شجاعت او صداقت وو رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اوس نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام ناس دي چې د يهودو د طرفه د غشو وشتل شروع وسو. د غشو باران یې جوړ کړي او غشي هم تر دونه لري مسافر رسیده چې عادتا غشي دونه فاصله نه رسیږي. دونه غشي اوري چې د ډیروالي په سبب مسلمانان زخمیانوي چې یو ګرځوي بل پر مشلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام د سپر په واسطه غشي د ځانو څخه ګرځوي. غشي اوري او صحابه کرام د هغو په دفاع مشغول دي چې دفعتا او نابو بره د قلا دروازه خلاص سوه او يهودو دفعتا حمله شروع کړه. د صعب د قلا څخه لشکر راووتی او په یو واره هجوم راوړي. دلته مسلمانان د غشو په ګرځولو مشغول و. د جنگ د پاره تیاری او آمادګي نه درلوده او جنگ هم شدید جنگ شروع شو. نو د دوهم وار د پاره مسلمانان پر شا ولاړ. د يهودو حمله دوام لري او جنگ شروع دي تر داسې اندازې چې يهود و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده او مسلمانان پر شا ځغلي. د جنگ پر میدان بیل رسول الله صلی الله علیه وسلم او څو نفر اصحاب کرام بل څوک نسو پات. نور ټول مسلمانان پر شا ولاړ. دا بیا د صعب ابن معاذ د قلا و مخته د مسلمانانو شکست وو. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو ته ورنار کړه الی عباد الله اين تفرون. اې د الله بندگانو زما و طرف تراسي چیرې تښتي. خو بیا هم دغه ناګهاني هجوم څخه خلق پزغستا کی و.
رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورناري کړ: یا اهل بیعه الرضوان، یا اصحاب الشجره، ای د رضوان د بیعت خلقو، ای د درخت ملګرو. بیعت الرضوان خو په حدیبیه کې تر هغه درخت لاندې سوی وو. کوم وخت چې صحابه کرامو دغه شغ واوریدي بیرته را وګرځیدل، ځکه دوی هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر مرګ او نه تېښته بیعت کړی وو. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه نامه ورناري کړ او دوی هم په دغه ناره را وګرځیدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دفاع شروع کړ ترڅو يهود یې بیرته پر شا کړ. د يهودو په دغه ناګهاني حمله کې د اصحاب کرامو څخه 3 نفر شهیدان شو او د مسلمانانو دغه بیرته جر را ګرځیده د دې سبب شو چې يهود بیرته پر شا ولاړ شي. خو اوس دغه د مسلمانانو بیرته را ګرځیده یو دم او ناګهاني و. يهود چې کومه نقشه جوړه کړې و هغه عبس او بے فائدې شو. اوس يهود ورختا دي، يهود پر شازي او مسلمانان په پسې دي. يهود غواړي چې په قلانه نوځي او دروازه بند کړي. څنګه چې يهود او مسلمانان سره ګډ او خلط و، نو يهودو دروازه نکړه بند او مسلمانان په ورنه نوتل. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ثابته پاتې کېدو سره هغه د مسلمانانو شکست په نصر او کامیابی تبدیل شو او په دغه حمله د صعب ابن معاذ قلعه هم فتح شو. څو نفر يهود بنديان ونیول شو، خو ډیرو يهودو وکولای شوای چې وتښتي او د زبیر قلعه ته ولاړ شي چې د خیبر درېمه قلعه ده. اوس نو دغه قلعه په داخل کې ډیر کارونه پیښ شو. یو دا چې په دغه قلعه کې تر اندازې زیات د خورلو مواد پراته و. دونه خوراکي مواد موجود و چې د مسلمانانو د ټول لشکر د پاره بس او کافي و. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دعا کړې و. او بل په دې قلعه کې مسلمانانو ثقيله سلاح پیدا کړ چې په هغو کې منجنیق هم موجود و. منجنیق داسې یو آله ده چې د هغه په واسطه ډېری لوی لوی دبرې او د ډېری لري فاصله څخه پر دشمن ورغورځول کیږي. منجنیق په هغه وختو کې داسې وو لکه د نن ورځې توپ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نفر څخه پوښتنه وکړه کوم چې د مخه امان ورکړی وو. ویل دا شیان د چا د لپاره جوړ کړی و؟ د يهودو خو د چا سره د جنگ کولو نیت او اراده نه و. هغه نفر وویل دا یې ستاسو لپاره جوړ کړی و. دوی د مدینه منورې د حمله لپاره ډېر لوی نقشه جوړ کړې و چې سمو دا ورسته د حمله کول. نو دغه قلعه د فتح کېدو سره د يهودو هغه ورستنی نقشه هم معلومه شوه. په دې قلعه کې د شرابو ډېر خمان، بیلران او جپ پراته و چې په شرابو ډک و. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دغه ټول خمان مات او جت سرکی. یو د صحابه کرامو څخه چې په پخوا کې د شراب چښلو عادت درلودي او شراب خو تر خیبر د مخه منع شوی و، نو خود د هغه منع کېدو سره پرې شو. مګر اوس چې شراب ولیده دغه خمان ماتیږي او د مخ ته بهیږي، نو یې اشتها ورته وسوه. شیطان پر غالب سو او شراب یې وچشل. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی ویل یا رسول الله عبد الله برته د شراب چښلو ته رجوع وکړه. بیا یې شراب وچشل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورولار سو، خپل مبارکه چوټه وکشه او دغه نفر یې په واهه. دا واقعه د مخ تر دیوه چې د شرابو د چښلو جزا نازله سي چې هغه 30 درې ده. نو په دغه وخت کې دا هغه تعذير او جزا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه نفر ته ورکول او ټول صحابه کرام یې امر کړ چې چوټه وکاږي او دوی په ووهي. صحابه کرام هم په خپل چوټو واه. دا کار د هغه چا لپاره سپکاوی وو چې شراب یې چښلی و. دلته نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل پر تا دې د الله لعنت وي ته شراب چښې او الله جل جلاله منع کړی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا عمر لعنت مپروای، د الله او رسول الله سره محبت لري. هو ګناهګار دی مگر بیا هم الله او رسول الله خوش لري. ایمان یې پزړه کې سته
مګر شیطان پر غالب وسو. ورونو ګناه بیل او جلا شی ده، ایمان او د الله جل جلاله محبت بل شی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مسأله او دغه معنا په دغه ځای کې مشترا وشول. دغه کسانو د پاره توبه سته چې بالکل د ګناه څخه په پاکیږي. موږ باید یو ګناهکار ته همیشه د ذلت په سترګه ونه ګورو. خو بدبختانه نن ورځ په موږ کې دا عادت ګرځیدلی دی، که یو چا د خیر او نصيحت خبره راته وکړه، زه د هغه ګناه ور یادوم چې 15 کاله د مخه ځنی پیښه شوی و. یعنی داسې ورته وایم چې ته په خپل ګناهکار یې، ته بیا اوس ماته نصيحت کوې. او دا مې هیر کړی دي چې د توبې دروازه خلاصه ده او الله جل جلاله تواب او غفور دی. ممکن الله جل جلاله د په حال کې تغییر راوستلی وي او په خپل دغه لوی تغییر دی چې د یو وخت ګناهکار وو او نن یې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه پر غاړه اخیستې ده. خلقو ته اسلامي شریعت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت ورشي. خو افسوس زما پر حال چې د حق ویل خو نه قبلوم، بلکې د تیر تاریخ پیغور هم ورکوم، لکه د توبې قبلول چې زما په لاس وي. ورونو پر دغه موضوع ډېری خبرې سته چې د هغو بیانول ځان ته جلا بحث غواړي، خو زه به خپل قصې ته ولاړم. مسلمانانو د سعد ابن معاذ په دغه قلا کې یو سړی بندي ونیوي. کګوري هغه سړی سلام ابن مشکم وو چې د يهودو د پاچاهانو څخه یو پاچا وو، مریض وو او نسوای کولای چې وتښتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په وجلو امر وکړ. نو سلام ابن مشکم د صعب ابن معاذ په قلا کې ووجل شو. اوس نو دغه دوه فتح سو قلاو ټول يهود د نطاط د منطقه و درېمې قلاته چې د زبیر قلا ورته ویل کېده ولاړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړ چې د صعب ابن معاذ د قلا و باموت لوړ وخیږي او په لوړ आवाज تکبیرونه وایي. مسلمانان هم لوړ وقلاته وختل او ټول لشکر په لوړ आवाज د الله اکبر ناره وهي. دونه په زور تکبیرونه یې ویل چې د خیبر هغه بلې حصے چې کتیبه نومېده اوریده. او هلته د يهودو زړونه نور هم د بیر ډکس و. پوس و چې د صعب قلا هم مسلمانانو ونیول. دغه د مسلمانانو تکبیرونه د دوی د بیر سبب وګرځیده. الله جل جلاله په تکبیر کامیاب کړ. د تکبیر د ویلو او نشریدلو وخت او سبب دغه ځای او دغه وخت دی. الله جل جلاله د تکبیر په ناره کې تاثیر ایښی دی. د زبیر د قلا فتح کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو یو ډله پریښول چې دغه دوه فتح سو قلاو چې د ناعم او صعب قلاوی وي ساتنه او حفاظت وکړي. او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور اصحاب کرام سره د خیبر و درېمې قلاته رهیسو چې د زبیر قلا ده. د زبیر قلا ډیره مضبوطه او محکمه قلاوه او د غره پر سر جوړه شوی و چې نه آسان ورتلای سوای او نه لشکر ورختلای سوای. دغه قلا د يهودو تر ټولو قلاو مضبوطه او محکمه و. مسلمانانو هر څه کوشش وکړي چې دغه قلا ونیسي، مګر دا کار مشکل و. د هر طرفه پر راغله بیا هم نسو کامیاب او يهودو بیا قصد کړی دی چې د قلا څخه هیڅ نه راوځي. يهودو یو د بل سره وویل د ناعم د قلا څخه وروتلو هغه را څخه ونیول، بیا د صعب د قلا څخه وروتلو هغه را څخه ونیول. اوس کدلته یو کال هم کښینو په والله که ورووزو. نو یې مسلمانانو ته وویل تاسو هلته د باندې کښینی خو موږ نه درووزو. دلته د مسلمانانو هیڅ لار نه جوړیږي چې وقلاته ورننوځي، ځکه د ها خوای په غوښولي د قلا محاصره دوام لري، مګر د مسلمانانو هیڅ امید نشته چې دغه قلا دې ونیسي. څنګه یې ونیسي؟ مسلمانان ورنږدې کېدلای نشي او يهود راوځنه. د مسلمانانو یو ډلې کوشش وکړي چې قلا ته ورسي، خو څه ونه کړ. بلې ډلې کوشش وکړي، د هغو هم په واسطه څه نسو پوره. ټول کوششونه بے فائدې دي. قریبه ده چې مسلمانان نا امید شي څنګه او په کومه طریقه دغه قلا ونیسي. چې نابو بره یو يهودي چې نوم یې غزال وو د نورو يهودو په پټه راغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه.
اجازه ورکول شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کښینستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل څه خبر دی راوړی دی؟ غزال ویل خبره دا ده چې دغه قلا نه نیول کیږي، د هیڅ په وسه نه ده پوره چې دغه قلا ونیسي. قلا په خوراکي موادو ډکه ده، په خلق او اسلحه ډکه ده، مالونه پکښې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل راغلی چې ما وبېروي، الله جل جلاله وعده را سره کړی ده چې خیبر فتح کوم. يهودي ویل زه پوهېږم او زموږ په کتابو کې راغلي دي چې ته به خیبر فتح کوې او زموږ مشکل هم دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل نو د چی د پاره راغلی؟ يهودي ویل زه به داسې لار دروښیم چې په هغه طریقه سره ته دغه قلا ونیسې، مګر په دې شرط چې ماته به امان راکوي، زما ښځه، زما اولادونه، زما اقربا او زموږ مالونه به ټول په امان یو. بیا به زه داسې لار دروښیم چې قلا فتح کې او وینیسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موافق یم، ته او ستا کورنۍ په امان یاست. يهودي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم دغه قلا وبنه لري، په دغه قلا کې ټول شیان شته خو وبنه لري. ته وینې چې قلا لوړه پر غره ده، نو وبد کومي خوا ورته راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نو دوی چی؟ يهودي ویل دوی لاندې په غره کې لارې لري چې په پښتو نغم ورته وایي. یعنی يهودو په دغه غره کې نغمونه جوړ کړي دي چې هلته تر غره د باندې د چینو و منطقې ته ورباسي. نو دوی د شپې د هغه چینو څخه اوبره اخلي او بیرته قلا ته راځي او تاسو نه په خبرېږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو، ویل دا چینه او نغمونه چیرې دي؟ يهودي ویل زه به دروښیم. نو یې مسلمانان رهي کړه او هغه ځای وروښوي چې رښتیا هم هلته دروازه ده او بیا په غره کې نغم دی چې دغه لارې څخه يهود د اوبو و چینو ته ورځي او به اخلي او بیرته ځي. صحابه کرامو دغه دروازه وتړل او دلته هم نفر ورته کښېنول. يهود چراغ له غواړي چې اوبه واخلي، کګوري دروازه تړلې ده، په حیرت کې سو چې دا څه پېښه ده. بیرته ولاړه، یو څه صبر او انتظار وکړي، مګر بیل اوبو کله ژوند کیږي. نو يهودو بل هیڅ لار او چاره نه درلوده، د قلا دروازه خلاص کړه او پر مسلمانانو یې هجوم وروړي او ډېر شدید حمله وکړه. مسلمانان هم څنګه ورته ودرېده او پر يهودو یې حمله شروع کړه. څو د شدید جنگ په نتیجه کې د يهودو څخه قلا ونیول. نو د زبیر قلا هم د مسلمانانو لاس ته ورغله چې دا د يهودو هغه ټینګه او محکمه قلا و. دا د الله جل جلاله کومک او نصرت وو چې دغه غزال نومي يهودي او مسلمانانو ته مسخره کړي او دغه لارې وروښول. کنه دغه قلا هیڅ نه فتح کېده. د ابي د قلا فتح کېده. اوس نو مسلمانان د نطاط د منطقې څخه فارغ شو. نطاط یې ټوله ونیوي او د شق و منطقې ته ورغله او هلته د ابي قلا محاصره کړ چې دا قلا بیا د یوې غونډې پر سر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې دغه قلا د حملو او هجوم مشرتوب ستا پر غاړه دی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هم په حملو شروع وکړه، پر لپسې حمله کوي او يهود هم دغه حملو جواب وایي. دغه د حملو حالت څو ورځې دوام وکړي، خو په عین وخت کې مبارزه او پهلواني یعنی نفر په نفر جنگونه هم کیږي. څو یو ورځ د يهودو د طرفه دوه پهلوانان راووته او د مسلمانانو د طرفه د مبارزې د پاره نفر وغوښتي، خو دغه دواړه پهلوانان د مسلمانانو د طرفه ووجل شو. مګر هغه دوهم پهلوان چا ووجي؟ د هغه وجونکي د مسلمانانو مشهور پهلوان ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د هغه سره دسمال خاوندو. مګر ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د يهودو د پهلوان تر وجلو وروسته په یو ور د قلا و دروازې ته وروځغستل. په دغه وخت کې مسلمانان هم د سره په قلا ورننوته او هلته د نن په قلا کې ډیر تاریخ جنگ شروع شو. خو په جنگ کې يهودو ماته وخوړه او په قراره د نظر و قلاته تښتېده. په دغه قلا کې هم مسلمانانو ته ډیر غنیمتونه په لاس ورغله. اوس نو د خیبر په اوله حصہ کې دغه یو قلا پاتې ده چې د نظر قلا ورته ویل کیږي. د نظر د قلا فتح کېده.
اوس نو بیا په پاته قلاو کې یا د خیبر د اولی حصے په ټولو قلاو کې د نزار قلا محکمه او مضبوطه قلاوه. د يهودو تقریبا دا یقین وو چې مسلمانان که هر څونه کوشش هم وکړي دغه قلا نسی نیولای، نو ځکه خپل شذ او کوشنیان ټوله په دغه قلا کې سره یو ځای کړی و. په هغه څلورو د مخنیو قلاو کې د يهودو نه شذ و نه کوشنیان، فقط هلته جنگي نفر اوسېده. مګر دغه قلا د يهودو هغه د امان او اطمینان ځای و. دوی ول شاید نوري قلاوي فتح سي، خو دغه قلا نه فتح کیږي او اوس مسلمانانو دغه قلا محاصره کړه. څو ورځې تیر شوه، مسلمانان غواړي چې د نزار قلا هم فتح کړي، خو دې کار ته هیڅ لار نه جوړیږي. يهودو جنگ او راوتل، حمله او مبارزه ټول پرېښول، خاصتا چې په دغه قلا کې شذ او کوشنیان هم اوسېږي، نو پر هغه هم بیریږي. مګر مسلمانان چې به هر وخت وقلاته ورنږدې سي په غشو او ډبرو یې ولي، نو څوک نسی کولای چې دغه قلاته ورنږدې سي. څو ورځې پر دغه محاصره تیر سوه، هیڅ داسې علامه او نشانه نسته چې مسلمانان دغه قلا ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې هغه منجنیق چې يهود جوړ کړی وو راکش کړي. منجنیق خو هغه علاوه چې په هغه سره ډبري او اورونه غورځول کېده او يهودو د مدینه منورې د نیولو لپاره جوړ کړی وو. مسلمانانو هم منجنیق راکش کړي ترڅو د نزار وقلاته راوستي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې هغه د باب هم راوړي. د باب بیا یو بل ثقيله سلاح و چې د يهودو د قلاو څخه مسلمانانو ته پلاس ورغلی و، او د باب داسې شی دی چې د ډېری لوی او لوړ زینې په شکل د لرګو څخه جوړ شوی دی او پر عربو یا پایو ګرځي چې وقلاو ته درول کیږي او پر دغه د باب خيږي او قلاته ور اوړي. نو اوس کداغه د باب خالد نوي او قلاته ور نږدې سي، خو د قلا خلک په غشو او ډبرو ولي. نو يهودو دغه د باب داسې جوړ کړی وو، لو وجده زنه چې پر لرګو څرخه ده او پر عربو په پوری وهلو تله د مخ د طرفه په سرمنو پټه سوی و. ځکه کچیر دغه د باب نفر د مقابل طرفه په غشو یا ډبرو وویشتل سي، دغه سرمنې دغه په مخ کې دي او دغه څخه غشي او ډبرې په ګرځول کیږي. اوس چې مسلمانانو دغه د باب د قلا پر طرف ورهکي، يهودو بیا اورونه پر راغورځول چې دغه سرمنې په وسوځل سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه سرمنې په اوبولندې کې چې نه غشي نه ډبرې او نه اور تاثیر پر کوي. دا خو د باب اوس نو مسلمانان د هغه منجنیق په واسطه د قلا دیوال په لوی لوی ډبرو ولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې په منجنیق د دیواله یو ځای ولي، یعنی په ټولو ډبرو د دیواله یو حصہ ولي، ځکه هغه حصہ ضعیف کیږي او نړیږي. نو مسلمانانو هم د ډبرو ټول وشتل پر یو ځای کول د دې لپاره چې په دغه وشتلو دیوال ونړیږي او نور مسلمانان بیا د بل طرفه پر هغه لوی زینو چې د باب ورته ویل کېده پر قلا حمله کوي او ورنږدې کیږي. يهودي په غشو او ډبرو ولي، خو د هغه سرمنو په واسطه مسلمانان ساتلي دي. په اورو یې ولي، هغه بیا سرمنې لندې دي اور نه اخلي. يهود په بیره کې دي، د یو طرفه دیوال په ډبرو وشتل کیږي او هغه دیوال قرار نړیږي او د بل طرفه مسلمانان په هغه د باباتو حمله پر کوي او قرار قلاته ورنږدې کیږي. يهود بیا هم کوشش کوي چې دفاع وکړي، خو په اخر کې مساله تر دفاع تیرسوه او د تیښتې په فکر کې سوه او هلته مسلمانانو د قلا د دیواله یو ځای ونړاوه او تر هغه ځای په قلا ورننوته. هلته د نن په قلا کې د مسلمانانو او يهودو په مابین کې شدید جنگ شروع شو، ځکه يهودو د دغه قلا څخه و نورو قلاو ته د تیښتې لار نه درلوده، نو خود یې د جنگ لار اختیار کړه. د جنگ په نتیجه کې يهودو بده ماته وخوړه. هغه کسان چې وژل کېده وژل شو او هغه کسان چې تښتېدلای شوی وتښتېده. شذ او کوشنیان و مسلمانانو تور پرېښول. دغه قلا په فتح کولو سره د خیبر اوله نیمه حصہ چې د نطاق او شق حصہ پوره فتح شوه. که څه هم په دغه منطقه کې هلته نوري کوچنی قلاوي وي،
مګر د هغه قلاو اوسیدونکو چې دغه لوی او محکمه قلا فتح کېده ولیده هغه نوري قلاوی خالی کړي او د خیبر د شار و دوهمه حصيته چې کتیبه و وتشتده شه اوس خو نو د نظر قلا هم فتح شوه د يهودو ټول شذ او کوچنیان مسلمانانو بنديان ونیول او په قلا کې موجود شيان ټول مسلمانانو په غنیمت واخیسته هغه نر يهود چې وتشتده اکثره د کتیبه و منطقه ته بلاړ دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا د خیبر د قلاو څخه اخیری قلا ده چې جنگ پکښ وسو یعنی پس له دې څخه يهود جنگ نه کوي د يهودو ټول شذ بنديان ونیول شوی چې بیا په ورسته کې د کنانا ابن ابي الحقيق تر وجلو ورسته د دشزه چې صفيه بنت حيي ابن اخطب و هم د بنديانو په جمله کې شامل شو او د پوره خیبر تر فتح کولو ورسته پر مسلمانانو وبېشل شوی چې دغه شذ څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حصه صفيه بنت حيي ابن اخطب و هغه حيي ابن اخطب چې په بني قريظه کې حلال کړسو او قسمو د مخه درته بیان کړی ده دغه صفيه د کنانا ابن ابي الحقيق شذوه چې د خیبر پاچاو او هغه هم په ورسته کې ووجل او شذې بندي ونیول شو مګر د مخه تر دې چې د يهودو شذې پر مسلمانانو وویشل سي دحيه الكلبي رضي الله تعالی عنه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلي ویل یا رسول الله د بنديانو شذ څخه یو من زما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ورسه یو واخله دای چې ورغلی دغه صفیه د حیی لوري واخسته خو بیا یو د اصحاب کرامو څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله دغه صفیه د یو پاچا لور او د بل پاچا شزه ده د بنی قریظه او بنی النضیر ببده او تا ودحیه الکلب ته ورکړه دا بیل دې څخه چې ستامنځوي د بل چا سره نشای نو یې دحیه الکلب د دې سره راوغشتي هغه هم راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بیل دې څخه بل منځ واخل څنګه چې د صفیه درجه او مقام لوړ و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته حره او آزاده او دې فورا ویل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو چې څنګه شریعه اسلام قبول کړي د يهودو څخه اول نفر دی چې مسلمانیږي نو ول څنګه جر مسلمان اسوي دی رضی الله تعالی عنہ ول کوم وخت چې تا مدینه منوره ته هجرت وکړي نو زما پلار حیی ابن اخطب او زما اکا ابو یاسر ابن اخطب درووتل چې تا وویني ورونو دغه قسمه د هجرت په شروع کې مفصله درته بیان کړی ده ان شاء الله په یاد کې به مو پاتوي نو ول زما پلار او زما اکا ستاد لیدلو د پاره درووتل کوم وخت چې برته کور ته راغله او زه کوچنی وم خو د دې خبرې مې اورېده نو مې پلار زما د اکا څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغه دی اکا مې ویل هو بیا مې پلار ورته ویل دا هغه نه دی چې زموږ سره په تورات کې بیان سته اکا مې ویل هو بیا مې پلار ورته ویل تا یې ټول علامې ولیده او ودی پیژندې اکا مې ویل هو د يهودو پر رب قسم چې هغه نه دی پلار مې ورته ویل نو څه نت دی اکا مې ورته ویل ترڅو چې ژوندې يم دښمنی به ورسره کوم نو صفیه رضی الله تعالی عنها وویل د هغه وخت څخه مې اسلام په زړه کې وو زه هغه وخت پوسوم چې ته نبی ځکه پلار او اکا مې دواړو شاهدی ادا کول چې ته نبی او اوس چې موقع برابر شو مسلمان شوم کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ایمان او صداقت ولیده نو یې په نکاح کړ او صفیه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین وګرځیده خو دغه د نکاح په شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پر مخ یو شنه لکه ولیده نو یې پښتنه ځنی وکړه چې دغه شین داغ د چی شي دی ویل یا رسول الله وخیبر ته ستات راتک د مخه ما خوب لیدي لکه سپوږمۍ چې د خپل ځای څخه استسي او زما په غیږ کې ولويږي او په والله ستا په باره کې ما هیڅ فکر نه وکړي او نه مې په یاد وې نو ما د خپل خوب او خپل خاوند ته وایه هغه پر مخ څنګه چې په الاخره سره کړ او ولته هغه پاچا غواړي چې په مدینه کې دی دا د هغه چې په الاخره داغ او لکه ده خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په نکاح کړ او ام المؤمنین وګرځیده مګر
د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ازواج مطهراتو چې د دې درجه او مقام جمال او کمال لیده نو به کله کله په خبرو ظاهرول کوم وخت چې به غوښته چې ودې رضی الله تعالی عنها ته تکلیف ورکړي نو به ورنار کړه یا بنت يهودي یعنی اې د يهودي لوري سبحان الله دا د بونو طبيعت دی بلکې د بشر طبيعت دی او بشر عاجز دی نو صفیه رضی الله عنها بجړل خو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او دا رضی الله تعالی عنها جاړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه ځنی وکړه چې ولی جاړي دی ویل یا رسول الله ستاسو او ما ته وایي د يهودي لوري مگر حيي ابن اخطب چې د صفیه رضی الله تعالی عنها پلارو د هارون علیه السلام د اولاد څخه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل کې بل ور دغه خبره درته وکړه نو ته ورته ووایه پلار می هارون علیه السلام او اکام موسی علیه السلام دی آیا پتاس کې څوک داس پلار او اکا لري بل ور چې ورته وویل سو چې اې د يهودي لوري دی ورته ویل پلار می هارون او اکام موسی دی پتاس کې څوک سته چې پلار یې نبی او اکا یې نبی وي نو دی به جواب او پټه خلاص وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومک صفیه رضی الله تعالی عنها غالب شو دا د صفیه رضی الله تعالی عنها قصه اوس به بیرته خیبر ته ولاړ د خیبر د دوهمې حصے یا کتیبه فتح کېده بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیبر وهغه بل دوهمې منطقه ته چې کتیبه ورته ویل کېده ورغلی ځکه د خیبر اوله حصہ چې نطاط او شقوه ټول فتح سو اوس نو دغه بل دوهمه منطقه رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو محاصره کړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل منجنیق هم راکش کی ځکه منجنیق د قلاو د نیولو د پاره ډیر اهمیت لري او ډیر کار ځنی اخستل کیږي اوس نو دغه ټوله مسافه منجنیق کشول کیږي مسلمان ورونو دغه یو شی ته ډیر متوجه سي په عربي کې مثل دی وایي الحکمت ضاله المؤمن حکمت د مسلمان ورکسوي شی دی هر چیرې چې پیدا کی منګولي پوری نسی هر چیرې چې فن او حکمت پیدا سي مسلمان هغه اول حقدار او د دې مستحق دی چې کار ځنی واخلي او د خپل ځان په فائدہ یې استعمال کړي عربو منجنیق نه پیژندي خو کوم وخت چې پلاس ورغلی فورا یې د هغه په استعمالولو شروع وکړ نو په هر شي کې چې د مسلمانانو فائدہ وي هغه باید استعمال شي حتی د هغه په استعمالولو کې ځند او تاخير هم باید ونسی نن ورځ هم طب او تخنیک زده کوي ساينس او ټکنالوژي زده کوي او د اسلام د لوړوالي او ترقۍ د پاره استعمال کوي څو تر څو به ماشين آلات او دواوی د کفر ملکو څخه راځي څو تر څو به د تعلیم او علاج د پاره و کفر ملکو ته سفرونه کوو الله ته وګوري کله کفارو تقلید کوي په مود او پیشن کې مکوي په بد اخلاقی او عیاشی کې تقلید مکوي د حجاب په غرزولو او په بیستری کې تقلید مکوي په علم او تخنیک کې ځانونه په ورسوي بلکې باید تر هغه د مخسي لکه څنګه چې د اسلام په اولو قرنو کې هم داسې و يهود او نصاراو اسلامي ملکو ته د زده کړې او تعلیم د فار سفرونه کول خو په قرار زموږ د غفلت څخه ګټه اخیسته په مشکې فسق او فساد نشر کړي د دین څخه لری کړو په فحشای مشغوله کړو په او تعلیم دوی را څخه یوړ او په نتیجه کې استعمار را باندې شروع کړي اوس هم فرصه او موقع سته د غفلت د خوب راويشتي د خپل نوی نسلو و اصلاح کولو ته متوجه سي د تاریخ د بدنامیو او الهي عذابو څخه وبېریږي نو مسلمانانو د خیبر وهغه بل حصته منجنیق وروستي او د يهودو قلایه محاصره کړه خو يهود یې د قلا څخه په غوښ ولي او د قلا څخه نه راوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غنیمتونه ویشل چې د نظر د قلا څخه مسلمانانو ته پلاس ورغلی و په دغه وخت کې یو صحرایي عرب ورسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلی او مسلمان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې ودته هم په دغه غنیمتو کې حصہ ورکړي نو خود مسلمانانو یو سمال ورکړي صحرایي ویل دا څه شي دي چې ماته مراکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل دا ستا حصہ ده
صحرایي ویل ما دغه مال د پاره ستا متابعت نه دی کړی، یعنی زه د غنیمتو د پاره نه مسلمان شوی، بلکې ما د دې د پاره ستا متابعت کړی دی چې پر دغه ځای په غشي وویشتل سم. په ګوته وخپل غاړې ته اشاره وکړه او د دغه لارې و جنت ته داخل سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل کته د الله جل جلاله سره صادق وې هغه ستا تصدیق کوي. لږ وخت وروسته مسلمانانو د حمله اراده وکړه او دغه صحرایي هم ورسره دي. هلته بیا د يهودو د طرفه غشوشتل شروع شو او دغه صحرایي پر هغه ځای ووشتل سو کوم چې د په ګوته اشاره ورته کړې و. د الله جل جلاله قدرت دی پس له څو لحظو څخه د مسلمانېدو پر هغه ځای په غشي ووشتل سو کوم چې د اشاره ورته کړې و او شهید سو. نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل آیا هغه نفر دی دا په خپل هغه سړی دی؟ ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وهغه ځای ته وکتل چې دغه صحرایي اشاره ورته کړې و، په خپل په هغه ځای کې غشي بندو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د الله جل جلاله سره صادق وو، نو الله جل جلاله هم د تصدیق وکي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورته وکړه ویل الهی دا ستا بنده دی او ستا په لار کې مهاجر راووتی او ستا په لار کې شهید ووجل سو او زه پر دغه شاهدم. د صحابه کرامو مشران چې دلته حاضر و هغه وایي موږ دا تمنا او خواهش وکي چې کشکې موږ د پر ځای وای. سبحان الله. څو لحظه عمر په اسلام کې او بیا شهادت او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر د شاهدی ادا کوي. دا څونه لوړه درجه او عظیم مقام دی چې یو څوک په څو لحظو کې ترلاسه کوي. جنت آسان دی وهغه چاته چې الله جل جلاله یې ورته آسان کړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ویشل د هغه مریضو نه پر حصه هم کښې شول چې په حدیبیه کې ګډون کړیو او اوس خیبر ته د مریضۍ په سبب نه دي حاضر شوی. هغه نفر یې هم پر حاضر نفر حساب کړ او د هغو کسانو حصه هم کښې شول چې په حدیبیه کې حاضر شوی و او بیا وفات شوی و او هغه نور نفر ته هم حساب ورکړه چې په دغه خیبر کې شهیدان شوی و. د هغو د کورنۍ د پاره حصہ جلا کړ. مقصد دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنیمتو په ویشلو کې د ټولو مراعات وکړي. په دغه وخت کې د غطفان لشکر بیا را ورسېدی. عیینه مطاع احمق او 15000 نفر لشکر ورسره دي را ورسېد او رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه ویشي. عیینه اجازه وغوښته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګوري. اجازه ورکول شو. عیینه چې د غنیمتو ویشل ولیده پوسو چې د خیبر خبره خلاص شوه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ما ته هم دغه مکافات راک چې د يهودو ملګرتیا مې پریښول او زه ولاړم. نو ما ته هم دغه غنیمتو څخه یو څه راک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا عیینه تا يهود دغه ناری په سبب پریښول هغه چې ونه پر ناری کړ چې د خپل قوم ساتنه وکړي. عیینه پوسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قصه خبر دی. د مخه د داخل نو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی زموږ د بیرته تلو په سبب خبر وي. بیا یې ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم خیر دی ته کریم یې سخی او جواد یې بیا هم یو شی راک. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ذو رقبه استا. عیینه ویل مقصد دې څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا عیینه ته تیر شپه بدوي او خوب دې دي چې زما څخه په غنیمتو کې حصہ غواړي او ما درته ویل ذو رقبه استا. عیینه ته هغه د خوب وایي. عیینه په تعجب کې سو چې دا څه قصه ده؟ ویل هو ما خوب ولیدي. شه اوس ذو رقبه راکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ذو رقبه یو خالی غر دی شی پکښ نسته ورسه واخله. نو عیینه ته هیڅ نور ورسېده نه په غنیمتو کې حصہ او نه هغه د مخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکول چې ویل د خیبر د یو کال میوه واخله او بیرته ولاړ. عیینه خالی لاس پاتې سو. اوس چې عیینه ولیده چې د مسلمانانو څخه هیڅ پلاس نه ورغله نو بیا د يهودو وقلاته د نن ورغلی
او هغه و جنگ ته تشویقوي وای صبر وکي ټینګ سي مقاومت وکي زستاسي سره زما سره لشکر را سره دی يهود ویل ستاد لاسه مشته مصیبت پیښ دی ته چې بني قریظه دی په حلال کړه ته چې موږ دی پرې شو ولو او ته ولاړې دا ټول ستاد لاسه را پیښ په دغه وخت کې د بني مره د قبيله مشر او سردار حارث ابن عوف هم راغلی غواړي چې حالات وویني هغه هم عینه ملامتاوه ویل کله د خیبر د یو کال میوه اخیستی وای دا ستاده لپاره شنو ټول پر عینه ملامتاوه اوس نو د خیبر د دوهمه حصے کتیبه محاصره هم څوار لسورځي دوام وکي يهود هیڅ د قلاو څخه نه راوځي په دغه څوار لسمه یا اخیری ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اراده وکړه چې ودوی ته هم منجنیق ودروي د خیبر پاچا کنانه ابن ابي الحقيق چې زړه د بیر ډکو یوازې دینه بلکې ټول يهود په بیره او ورختای کې و دوی د نن په قلاو کې دي او قلاوی هم محکمه او مضبوطه قلاوی دي چې څوک نسی ورتلای بیا هم بیره او ورختای پر غالب و نو دغه کنانه ابن ابي الحقيق د خیبر پاچا د دڅه لندی و هغه چې غشي پوښتل کیږي ورونو غشي او لندی درې شي دي لندی هغه کوژ نیم دایري لرګي دي چې دوه سره په یو تناو تړلې دي چې دا لندی او یو تناو دي چې د لندی په دوه سرو پورې تړل کیږي او یو هم غشي دي چې په تناو کې شول کیږي نو اوس کنانه د يهودو پاچا غواړي چې دغه تناو په لندی پورې وتړي هغه د لندی په یو سر پورې تړلې دي او غواړي چې د تناو دغه بل سر په لندی پورې وتړي مګر د ډيري بیري څخه ریږدي او تناو نسی تړلای دا یې د پاچا حال وو چې د بیري او ریږدېدو په سبب تناو په لندی پورې نسی تړلای جنگ به څنګه کوي نو یې د تسلیمېدو نیت وکړي او دغه کار د پاره د يهودو نور مشران راوغښته چې مشوره ورسره وکړي مشران راغله د ویل د مسلمانانو سره به صلح وکړو هغه هم قبول کړ نو کنانه ابن ابي الحقيق ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې زه د خبرو د پاره درښته کېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه غوښتنه قبول کړ او دی ورغلی اوس پر صلح خبري ورسره کوي يهود غواړي چې د خپل تسلیمېدو د پاره شرطونه کړي د ځان د پاره امتیازات غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شرطونه قبلوي نه امتیازات ورکوي بیا یې ویل جزیه به درکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اوس چې جنگ وسو د جزیه خبري نسته جزیه د مخه تر جنگ و اوس صلح ده او پر هر شي چې اتفاق در سره کوم هغه زما اختیار دی خبري ډیری وسوي خو په اخر کې و اتفاق ته ورسېده چې هغه داسې وو اول هر هغه څوک چې په قلاو کې دی هغه به نه وژل کیږي او دغه اولادونه بور کول کیږي دوهم يهود به ټول د خپل اولادو سره د خیبر څخه وځي دریم خپل اسلحه او مالونه به ټول پریږدي خاصتا سره او سپنزر به ټول پریږدي چې دغه شرط د يهودو د پاره تر ټولو شرطو سخت او مشکل وو چې سره او سپنزر به هیڅ نه وړي یعنی بیل اسلحه او زر څخه کوم شی چې ورسره وړلای سي یو دي سي چې د صلح د شرطو خلاصه داسې ده د خیبر ټول يهود به خیبر پریږدي حتی په جزیره العرب کې به نه اوسېږي بلکې شام ته به فرار کیږي زر او اسلحه به نه وړي او د دې په مقابل کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک نه وژني او اولادونه به ورئله کوي خو دغه یو بل شرط هم پر يهودو کې شاوه چې د خپل خزانو څخه به هیڅ شی نه پټوي یعنی داس نه چې سپین او سره زر پټ کې بلکې ښکارا کوي به او کبه چیرې د سرو یا سپینو زرو یو ټوټه پیدا سي بیا نو هیڅ اتفاق نشته یعنی يهود ټول وجل کیږي نقد مال به نه پټوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شدید شرط په دې سبب پر يهودو کې شوی چې يهود سره او سپین زر پټ نه کی ځکه ممکنه و چې يهود زر پټ کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اراده و چې يهود باید خپل دارایی ټول تسلیم کی اوس نو يهودو قلاوی خلاص کړي اسلحه تسلیم کړي سره او سپین زر تسلیم کړي او ځانونه د فرار کېدو د پاره تیاروي
کوم شیان چې مسلمانانو په دغه قلاو کې په غنیمت واخیسته هغه زر نیزه 400 توري 500 لیندۍ او ټول هغه غشي چې موجود و دا بیل سرو او سپینو زرو او 40 زره د خرما یا کجور درخت دا ټول شیان یوازې د کتیبه څخه و دا بیل هغه شیانو څخه و چې مسلمانانو په نطاق او شک اخیستی و دغه مالو ته فکر وکړه چې مسلمانانو ته په خیبر کې ورورسېده پر دې ټول سربېره چې د خیبر په قلاو کې مسلمانانو ته پلاس ورغله یو هم د تورات ډیره په خواني نسخه وي مګر يهودو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم دا زموږ مقدس کتابونه دي دا بیرته مشترک که هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په واسه پوره چې دغه کتابونه سری کې یا وسوځي ځکه دغه کتابونه تر صلح د مخه د خیبر په اولو قلاو کې پلاس ورغلی و مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم محترم ورونو څنګه چې پتا پایته ورسېده زموږ پاته قصه به پراتلونکې اتوشتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون